دغه ماحول دی چې ډېر ښکلی باران دی او راځئ تاسو یې انجوای کوئ. دا زموږ د علاقه کې د خټې مټې دا شیزونه ډېر زیات دي خو دا اوس چې موږ څومره داسې بار روډ ته وځو بیا روډونه ښه کېږي نو زړه ورته مه وهئ ښه. ډېر وخت بعد زه د ګیم ولاګ جوړوم او بس دلته نه چې دی د پېښور نه به اوس روانېږو د خیره سره نوښار ته نوشهره چې ورته وایي هلته به روانېږو او به سفر هم جاري ساتلی او په موټرسایکل روان یو. باران هم دی به دواګانې کوو چې په خیر خیره سره خپل منزل ته ورسو. زموږ سفر چې دی جاري شولو باران چې دی ورو ورو تیزېږي زموږ کلي کې باران ډېر سلو او باران چې دی اوس ورو ورو تیزېږي خو مونږ د پېښور نه اوس نوشهره ته روانېږو او بس فل مزې اخلئ صحیح ده روډونه ګورئ او باران هم دی میشن ډېر زیات سخت دی خو دا بیا هم خیر دی دا خوند کوي داسې خطرناک میشنونه خوند کوي. موږ اوس بایپاس ته راوختلو دلته موږ اوس جي ټي روډ باندې جي ټي روډ ته به کوزېږو د دې لارې نه خبره داسې ده چې دا خلک ډېر زیات سپیډ وایي نو کوشش کوئ سپیډ مه وهئ په باران کې خو بیخي مه وهئ ځکه باران داسې چې دې کې دا ټایرونه سلیپ کېږي نو ډېر زیات خیال کوئ. اوس کوم خواږه خوا ټیکه جي ټي روډ باندې یو خو باران دی او بل دا ډرایوران چې کوم دي که نه دوی الارم یې وایي وروره پوه شئ او دا موټرسایکل والا او داسې کوم واړه ګاډي دي هغې نه یو دوه خطا کوي ځکه دې کې غټ ګاډي هم دي که نه چې روان دي په دې روډونو باندې نو دې غټ ګاډو والا ته دا سوال دی وروره پوه شئ دا دغه کوئ د الارم یې ډېرې مه وهئ لږ شاید ځان کې انسانیت پیدا کړئ یار پوه شئ دا خو تنګ روډونه یې جي ټي روډ دی که نه نو دلته ډېره ګزاره کوئ. ها ساجد صحیح مې ویلې بالکل دلاور خان دی ته دا زمونږ خواست دی وروره چې تاسو دی لږ احتیاط کوئ اور دې مرن باندې مو ګوترې خیرن دې هم د سیارن لګولې مونږ ویل چې لرګاړی په جي ټي روډ باندې ته کم ځای نه راغلی اورې ها تیار ریل ګاډي دي دومره تیز الارم وي بل غریب بوټانه شو دي باران مې کڅوړ ته صبر کوه دا غټ ګاډي بالکل چاته انتظار نه کوي پوه شو دې ته دا واړه ګاډي بالکل ښکاري نه. سفر مو کړو د خیره سره پپو ته ورسېدو او پپو کې چې دی باران لږ تیز دی ښه د پېښور نه ځکه چې دا ساستې څه دي دا یو په دا تندي باندې لګي او داسې ټک ټک کوي ساجده څه مزو کې زما خو په دې بوزه راځي یار خراب شو راځي بلال نمبړې وویستلې او بلال ته مې ویلې ما لکه هیلمټ راواچو دستاني راواچو بوټان راواچو وای نه خو هېڅ خبره نه شوې دومره یخني نشته دی د یخنۍ ورته اوس پته ولګېده. لاوره دا د حاکم بری لارو دغه ده که نه پرخه مې پرېوتې پرخه غریب په باندې داسې کار کوو د خیره سفر ډېر زیات پاتې دی او د بلال حالات تاسو وکتل مونږ ځو دی چل کوو چېرته جومات کې به ودرېږو لمونځ به کوو د لمونځ نه بعد بیا خپل سفر جاري ساتو. زموږ دفتر به بند دی 3 بجې بندېږي اورې ملګرو باران هم تیز شو او یخني هم سیوا شوه ساجد ته خیال دی او ډرایور غریب خو چې دی بس هغه خو بس څه به وایو یار الله دې پرې رحم وکړي
زما په دې مخ باندې ورته د اساسي ښکاري دا ټول په دې مخ راځي او ډرایور غریب ته ډېره سختي ده ډېره زیاته نو به ډرایور ته ډېره دوا کوي او نیکا سیسه کیمره هم ټوله لمده شوه او باران هم تېز شو نو موږ دلته لږ شاید بوټو لاندې ودرېږو چې دا باران لږ سلو شي انتهایی تیز باران دی دلاور خانه دا اوس پته نه لګي چې دا کوم ځای دی خو باران ښه تیز دی او بس موټرسایکل هم ودرولو او د موټرسایکل نه بعد چې دی او دا چل کوو چې دغه کوو دلته دا مارکیټ دی د هغه مارکیټ لاندې چې دی ودرېږو ځکه چې دی خوا ډېر غټ غټ ستاستي دي زموږ ډرایور غریب هم چې دی ډېر زیات بس نور سفر نه شي کولی اوس مونږ عجب باغ ته چې دی دې ځای کې مونږ ودرېدو لږه دمه کوو او عجب باغ نه پس چې دی که نه نو بیا خپل سفر جاري ساتو خو اوس باران ډېر تېز دی باران ډېر تېز دی او بس د باران نه خوندونه اخلو دا مزې په پېښور کې دي صرف بانډ ټکار ووته ده دلته مې یو کس نه تپوس کړم لا پاسپورټ دفتر چېرته دی وایي داسې به مخکې لاړ شي 10 کیلومیټر یو لاره مردان ته تللی ده یو دی هماغه دی که نه او چې دا پاسپورټ جوړ کړو هلته مردان کې د خواښې کور دی اورې ماښامې به هلته تېر کړو او راځو به صحیح ده لاړ به شو هلته به دمه وکړو صحیح بانډ ده سره ووتل بانډ څلور به مې بیا تاسو نه پرېږدي نو نه بس ګوره ورته وایي چې مونږ دلاور د څېړی دلاور خو ستا نه نه مې پرېږدي به نو شپه وکوي ملګرو باران نه ودرېږي صحیح شوه باران نه ودرېږي او خپل دا سفر چې دی جاري ساتو روانېږو ځکه چې دلته چې باران ورو نور هم تېزېږي نو داسې کار وکړئ د موټرسایکل را روان کوي به ځئ چې ځو یار ځکه دا باران نه ودرېږي که نه کار را کولاو که یا الله ډېر خطرناک ځای کې راګیر شو یو خوا جي ټي روډ دی ډېر های سپیډ کې پرې ګاډي روان دي بل خوا چې دی ښه تېز باران دی او بل خوا زموږ یو ډرایور ستړی شو ورته مو د درېیم ډرایور کېنولو درېیم که درېیمه زه پکې نه یم وای وای او سفر لا اوس هم ښه ډېر پاتې دی دوا کوو چې په خیر خیرت سره ورسو موټرسایکل هم موږ ته چې دی کار پرېغوستو خو زه ښه دی بس خپل منزل ته راورسېدو فاینلي چې موږ نوښار ته راورسېدو نوشهره ته او بس دلته هم لږ کار دی کار ختموو بیا دلته نه واپس روانېږو او ګورو چې په مخکې په لاره کې څه کېږي موږ سره اوسئ ښه الحمدلله دغه مخکې چې دی مونځ وکړو د خیره او بیا خپل سفر جاري وساتلو دی نو شهر هم چې لږ مخکې راغلو دلته هم لږ کار دی نو هلته خپل کار ختمو خو دلته لاره کې چې لږ وږي شو نو اوس ورته دا چل کوو چې لږ غټې وریجې ورته خورو تیار باران هم دی او بیا دلته نه روانېږو بسم الله الرحمن الرحیم ډېرې زبردست وریجې دي ښه ستا څه دي نوم دی روح الله جی روح الله دا کوم ځای دی دې ته ویلي چې وتړو اسټاپ خبرو به دغه روډ باندې چې دی که نه دا بیګ پروت دی او بس راځئ ښه دا غټې وریجې ورته خورئ ښه مزېدارې وریجې دي